ډېر خوږ او ډېر خوږ ژبی شاعر مدثر جهان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاته مننه کوم د سالار صاحب د راز صاحب چې بلنه یې راکړې ده. څو شعرونه وایم چې ژوند له صله ورکوم او برخیږم. واسم صاحب ژوند له صله ورکوم او برخیږم، خپې له مې خپه ورکوم او برخیږم. ژوند کې څوک لاس ته راکولو نشته، ځان له اوبه ورکوم او برخیږم. ډېره مننه. یو قطعه ومه چې ستا شعرونه دي، ستا د لاس راکړی یو یو نوټ مې سنبال کړی دی، ستا د لاس راکړی یو یو نوټ مې سنبال کړی دی. ته راشې وګوره بلها روپۍ مې جمع کړلې. د کباړ کار کومه ښه به شم، ډېر ښه روان یم، په پېښور کې د توپو بوجۍ مې جمع کړلې. تا هم مینه کړې ما ته پته د جانانه، تا هم مینه کړې ما ته پته د جانانه، چې تل به دې په لاس زما نومونه جوړول، خو زه هم لیونی وم الله دې معافي وکړي، اکثر به مې مانځه کې هم شعرونه جوړول. اباسین صاحب غزل وایم، وخت ډېر نه اخلم، ستاسو نه به اورو. سم د بارودو چپو وړی یمه مړی یمه، سم د بارودو چپو وړی یمه مړی یمه، د پښتنې خاورې وګړی یمه مړی یمه. سم د بارودو چپو وړی یمه مړی یمه، د پښتنې خاورې وګړی یمه مړی یمه. د بل اختیار کې یمه، حق او ناحق نه پیژنم، سم د منصور د مرۍ پړی یمه مړی یمه. مننه. که خلک هر څه وایي زه چاته هېڅ نه وایم، زه دې حالاتو داسې کړی یمه مړی یمه. یو ورځ به راشي رازرغون به شم وبه ګورئ، یو ورځ به راشي رازرغون به شم وبه ګورئ، د یو نایابه مېوې زړی یمه مړی یمه. سپرلیه راشه هرکلي خو تا ته جوړ نه یمه، سپرلیه راشه هرکلي خو تا ته جوړ نه یمه، زه دې حالاتو داسې کړی یمه مړی یمه. زه امن خوښه یم نو ځکه خو ټوټې ټوټې یم، زه امن خوښه یم نو ځکه خو ټوټې ټوټې یم، د باچا خان د تحریک غړی یمه مړی یمه. زه امن خوښه یم نو ځکه خو ټوټې ټوټې یم، د باچا خان د تحریک غړی یمه مړی یمه. هر چا تر خپله وسه ښه چریندو وکړه په ما، واسم صاحب هر چا تر خپله وسه ښه چریندو وکړه په ما، هسې د مات منګي کودړی یمه مړی یمه. جهانه دې خلکو ته ووایه چې ما نه واوړي، جهانه دې خلکو ته ووایه چې ما نه واوړي، ورته مې ونه ویل چې مړی یمه مړی یمه. اباسین صاحب څو شعرونه د معیار نه دي، خو هلکان غوښتنه کوي، هغه ځای غوښتنه غواړم. درې شعر ویمه چې ووایه ته څه غواړې چې درکمه، سر غواړې که زړه غواړې چې درکمه. ما چې ورته لاس په شونډو کېښودو ویلې دنداسه غواړې چې درکمه، ما چې ورته لاس په شونډو کېښودو ویلې دنداسه غواړې چې درکمه. ساقي په راوړو ښکلی شو نو ویې ویل ټوله میخانه غواړې چې درکمه، ساقي په راوړو ښکلی شو نو ویې ویل ټوله میخانه غواړې چې درکمه. او ستا د څکلو دلته پوره کېږي نه، خیر که آینه غواړي، ستا د څکلو دلته پوره کېږي نه، خیر که یو کاسه غواړي چې درکمه، ستا د څکلو دلته پوره کېږي نه، خیر که یو کاسه غواړي چې درکمه. او یاره ته جهانه دومره وویل یمه دنګه وړه غواړي چې درکمه. ډېره زیاته مننه.